نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا یو صحابی راغی بشیر نومو مشهور صحابی د نعمان ابن بشیر داغه پلارو پیغمبر علیہ السلام تا کیناست وی دا الله رسوله د ما خزه دا او اما پورې نخته دا او ما ته وی چې د زویله د یو غلام ورکا او نبی علیہ السلام په گوا کا مطلب دا چې پیغمبر علیہ السلام په گوا شي نور بچی به بیا غږ نشي کوله حضور پاک ورته فرمایي به نور بچول دیم داسې غلامان ورکړي دي کنه دی یو لورکه وینه دی یو لورکوم نور لمنه دی ورکړي تا په گوا کوم و انی لا اشهد علی جور و اذا په ظلم گوی نکو دا ظلم دی و استاد اخو خده کې دا ټول بچی پنه کې در سره مخابخ برابرۍ بیاو نه ظلم مکوا نو یو بچی له شی ورکول او بل نه ورکول ظلم شو البت فقهاو بیا یو خبر لیکلی دا چې کله یو بچی مالدار یو دا بل غریبی او دا غریب ډېر په اخلاص خدمت کوي نو دا پلار د مالدار لوی سره مشوره وکړي چې بچې ستا خو جون ښه دی نو که ستا خوښې ظلم در سره نه کوم او دې بچي له لږ شی زیات ورکم هغوی ښه بابا زما د طرف نه اجازت دی سم اشتمال کو ستا دی زما خو نه دی بیا خیر دی یا یو بچی د دارو درملو خدمت کوي یو بل نه کوي او دې دته یو پوټې غوندې وګدره نه کړي نو دا هم خیر دی پروا نشته او بې ځایه به ظلم نه کوي دقه رنګې د یو سړي دوه ښځې دي هغې کې به هم د انصاف کوي دی به داسې نه کوي چې دا ټول یوه ښځه غوره کي هغې سره ډېره مینه کوي او د بلې سره هغسې نه کوي دا به نه کوي دا ظلم ګوره دې کې هم حدیث موجود دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د دې یو سړي دوه ښځې یو ته په ښه نظر ګوري او بل ته په سپک نظر ګوري وایي د قیامت په ورځ چې دی د قبر نه پاسي نیم طرف به پالج والي دونه خطرناکه خبره شوه دقه رنګې زما وروڼو د کلي مشر دی د قوم مشر دی دی به ټولو ته د انصاف په نظر ګوري ظلم به نه کوي زیاتې به نه کوي بادشاه خو دی داس او د هغې یو دوه درې مثاله در کوم د حضرت علی رضی الله عنه زمانه ده د دې یو قاضي د شریح نوم دی ډېر تکړه قاضي او ډېر هوښیار او علی رضی الله عنه امیر المؤمنین دی د مسلمانانو بادشاه یو یهودی دعوا وکړه په علي صاحب باندې چې د علي صاحب سره زغره ده او دا زما ده نه علي صاحب په یهودي دعوا وکړه وی چې دا یهودی سره کومه زغره ده نو دا زما ده او دې زمانه کې د بادشاه یا د افسر د دعوی ضرورت نه زورور دعوی په چا نه کړي سټ د سړي نشي چا به راکاوه بادشاه دعوی په چا نه کوي پولیس وړي راوړي افسر په چا دعوی نه کوي علي صاحب امیر المؤمنین یهودي څه شی دی او علي صاحب دروغجن خو نه دی خو رښتونه دی او چې دوه درې کسان یې ورلېږلې وې د هغه زمانې پولیس چې ورشه یو څو ډبې مو اصغر هم ترې راوړل چا به کړس هم نه کړی نه داسې نه کوي انصاف قاضي د شریح هغه له لاړ ورته وی دغه یهودي دی د سره زغره ده او دا زما ده دا ترې راله اوس قاضي صاحب هم داسې نه کوي چې امیر المؤمنین ته ما له سره راځې ته خو بادشاه ده او بیا بادشاهانو کې د حضور پاک ماشوم لوی کړی او حضور پاک مبارک د خپل محترمه نیازبینه لور در کړې ده او د چا پلار د حسن او د حسین پلار نو ته دعوی مکه صاحب ته درو خو نه او دې که په زور به تې راواخ نه ګوره دې ته اوس انصاف وایي یهودي راوخت د عدالت په کوټه کې یو خوا علي صاحب ولاړ دی امیر المؤمنین د مسلمانانو بادشاه بل خوا یهودی ولاړ دی ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس پاس اوس یو صف کې ولاړ دی دا نه چې دا یهودي دی دې وخت کته په ځمکه ولاړ او علي صاحب امیر المؤمنین د صحابي دی په کرسۍ به ناست نه نه خبره ده انصاف ده دواړه دقسې قاضي صاحب ته مخامخ ودرېدل
چې د قیامت پر الله دا تپوسونه کې چې دی خو یهودي دی خو کافر دی خو ستا د لاس لاندې خو د انصاف او د عدالت په کوټه کې دا فرق په سره ولې علي صاحب ته شریح وایي څه دی ته وایي د سره دا زغره ده دا زما ده یهودي ته یې وایي دا زغره ده چا د وایي صاحب زما اوس د شریعت قانون دا دی چې څوک دعوه وکړي هغه دوه ګوان پیش کوي او که ده سره دوه ګوان نه نو چې په چا دعوه شوې ده مدعی هغه له به قسم ورکوي که قسم یې وخوړه خبره خلاصه شوه دعوه باطله شوه او که قسم نه انکار وکړه نو بیا به مدعي له شی ورکوي علي صاحب ته وی ګواه د سره شته وی یو څوک دی یو مې د آزاد غلام دی آزاد شوی یو مې دا زوی دی حسن رضی الله عنه حضرت حسن دا دوه مې ګوان اوس قاضي اسې زما رونو تاسو ته یو خبره کوم چې علي صاحب خبرو کې دروغ کیدی شي مال جواب راکې او حضرت حسن رضی الله عنه د بیبي فاطمه زوی او د حضور پاک نو سه هغه خله چې کوم خله به حضور پاک کولولا هغه خله چې کوم به حضور پاک کولولا او چپوله به او هغه جبه چې رسول الله مبارک به په خپل شونډو کې نیوله چوپله به دا شونډې او دا جبه دروغ ویني شي په کومو شونډو چې د رسول الله مبارک شونډې لګېدلې دي او کومې شونډې چې حضور پاک ښکل کړې دي د دې خولې نه به دروغ دا شونډې خو د خولې دروازه ده دې دروازې نه به دروغ څنګه راوځي او کومه ژبه چې رسول الله مبارک بوله په ماشوموالي کې راوله دونه مینه وه ورسره نو هغه ژبه به څنګه دروغ ووایي لیکن انصاف څه شی دی قاضي شریح علي صاحب ته وایي چې د غلام ګوي خو دله قبلو خو د زوی ګوی د پلار دپاره نه قبلي زوی څونه اوچت زوی دی زوی څومره د لوی شان بچی دی خو د پلار دپاره قانون وی شریعت وی چې نه قبلېږي د زوی ګوی حسن صاحب د ټیک ته رښتیا به وي دروغ نه ده خو نه قبلېږي نو رسول الله مبارک وی نه قبلېږي د ده ګوی نه قبلي ګواه دی یو دی او په یو ګواه زه فیصله نه شم کولی اوس به څه کوم یهودي له به قسم ورکوم ګواه یو دی دلیل دی حجت دی خطا هغه له یهودي له به قسم ورکوم یهودي ته وایي خورې قسم یا نوره زما په دروغه ده او که پارسه ده خو خورم قسم چې یهودي دې خبرې ته وکتل چې اسلام هغه مذهب هغه د انصاف مذهب چې امیر المؤمنین او زه د عدالت په کوټه کې مخامخ یو دی درود انصاف هغه د اسلام مذهب چې د وس کېږي په زور هم د ازغرمانه اخیستی شي په زور یې نه هلي د عدالت په واسطه هلي د قاضي او د جج په ذریعه اسلام هغه د انصاف مذهب هغه د انصاف مذهب اسلام چې دا د ګوره حسن صاحب غوندې شخصیت ګوی رد شوه ولې د پلار دپاره نه قبلېږي یهودي وایي صاحب زغره به خپل کار کوي خپل کار به کوي خو د مذهب ته د حیران شوم د اسلام ته د حیران شوم د اسلام څونه ښکلی دین څونه د انصاف دین دا به پرېږدو اوس زغره خو ما ته کلمې شهادت وښایه چې په دې دین کې وردن نه شم د اسلام قبول کوم د عدالت په هغه کوټه کې حضرت علي رضی الله عنه په مخ کې یهودي کلمې شهادت وویل او الله پاک مسلمان کو او حضرت علی صاحب ورته څه وایي بچې مسلمان شوې زغره زما وه ستا نه ده تا ته هم پته ده خو تا اسلام راوړه ایمان راوړه دې نه دا زغره قربان دا مې درته وبخله انصاف سره خدای یهودي مسلمان که په زور یې زغره اخیسته و یهودي به نه مسلمان شوی او تاریخ به تر ننه پورې لیکه چې اسلام د انصاف مذهب نه د ظلم دی عدالت تعالی صاحب لا نه او په زور یې شی راوړه تا به تاریخ تر ننه پورې لیکه او اوس تاریخ تر قیامته پورې لیکي چې د خلفای راشدینو زمانه د انصاف زمانه وه
نا علی صاحب زمانه د انصاف زمانه او اوسنۍ زمانه کې هم د یو مثال صاحب په هندوستان کې د هندو او د مسلمان په یو ځمکه جګړه شو. هندو وایي دا ځمکه زما ده، مسلمان وایي زما ده. دا مسلمان هوښیار و، ده وایي چې راشه ځان سره ډله پره برابر کړه. نن سبا خو په ډله پره سړی مضبوطي. مسلمان اعلان وکړ دا ځمکه زما ده او که دا ما وګټله جومات پکې جوړو، زما ځان له نه ده پکار، د الله کور پکې جوړو مو جومات. بعضې خو مسلمانان ورسره ودرېدل، هلکه جومات پکې جوړی او کور له حجرې له خو نه، جومات دپاره بس مسلمانان ودرېدل. هندو چې دا واورېدل چې د سره خو ټول مسلمانان ودرېدل، هندو اعلان وکړ وایي دا ځمکه خو زما ده او که ما وګټله مندر پکې جوړو. د بوتانو عبادت خان هغه سره هندوانو ودرېدل چې لکه دا خو مونږ له جنګ کوي، دلته مسلمانانو ودرېدل چې زمونږ جومات ته جنګ کوي، اخو هندوانو ودرېدل چې دا خو زمونږ مندر له جنګ کوي. لویه ډله دلته هم شو هلته هم شو. خبره لاړه قاضي له، جج له. جج یې څوک و؟ هندو، هندوستان د هندو دی چې جج له خبره لاړه او دا عدالت دا کټهرا او دا میدان د خلکو د هندوانو او د مسلمانانو ډک دی. اول ته مسلمان اعلان کوي چې دا ځمکه زما ده او په دې جومات جوړوم، او مسلمانان هم زنده‌باد نارې دي او چغې دي. اخو هندو اعلان کړی چې دا ځمکه زما ده او چې دې وګټم په دې عدالت کې نو زه ورباندې مندر جوړوم. هندوان هم د دنیا دي زنده‌باد، خپل ځان له چغې وایي. جج ته چې دواړه ور مخامخ شو، مسلمان وی صاحب ځمکه زما ده جومات پې جوړوم، هندو وی صاحب ځمکه زما ده او مندر پې جوړوم. جج وی خدایه که هندو له فیصله کې، دا خو د دنیا مسلمانان دي غوبل جوړي، یو مسلمان له فیصله کې دا هندوان دي له دنیا غوبل جوړي، دا څه په جنجال وړی ده. جج د مسلمان او د هندو ته وی چې په دې علاقه کې څوک نیک سړی سپینګیرې مشه چې هغه ته د دې علاقې پته وي، په هغه باندې فیصله ونه کړو. یو مشر سړی وي، سپینګیری سړی وي، هغه ته پته وي چې دا ځمکه د چا ده او دا د چا وه او دا چا قبضه کړی. مسلمان وی صاحب وبکو، هندو یې وبکو. وی څوک به یې داسې سپینګیری نیک سړی کې دروغجن هم نه هوښیار هم او مشر هم وي. مسلمان وی صاحب یو مفتی صاحب د مفتی الهي بخش نو کره د خوښې نو سپینګیری دی، د تم پته ده، مونږ تم پته ده، دروغ نه وایي، نیک سړی دی او سپینګیری دی. هندو یې ما ته منظور دی، مسلمان هم ما ته منظور دی. جج ولیکل چې په بل تاریخ کې به مفتی الهي بخش حاضر کو، که هغه وایي چې د هندو ده د هندو شو، که هغه وایي چې د مسلمان ده د مسلمان شو. مسلمان خوړه کې خوشحاله دی چې صاحب هم یې ګټله. ولې؟ ځکه مفتی صاحب خدا نشي ویلی چې دا د هندو ده. که وایي چې د هندو ده نه هلته پیغام مندر جوړوي، نو مفتی صاحب به څنګه مندر له ځای ورکړي؟ مزه خوشحاله دی او بار مسلمانان هم خوشحاله دي، لاسونه ټپوي. او هندو چې بار راووت، هندوان ورته ویل تا خدای په سټر مردار کا، بیخ دی وده د سټۍ سره، تا په فیصله په مسلمان کې هغه تاله مندر له ځمکه درکولی شي، یا خدای دې بیخ وباسه. خو چې دا دې څوک کړل؟ هندو ویل اوس خو ما خبره کړې ده، دستخط مې وکړو، دا خو واقعي دا څه غلطي وشوه، او ما خو ځکه وکړې سړی نیک سړی دی، سړی ښه سړی دی، دینداره دی، سپینګیری دی. دا بس وي شی دی بیل، ابه خامخا مندر له ورکوي، جومات له ورکوي، هغه مسلمان دی به مندر له څنګه ورکوي؟ تاریخ ورځ راغله، مسلمانان هم د دنیا لاړل، خوشحاله دي چې فیصله زموږ. او هندوان هم غریبانان سټونه مړه لاړل چې دا مسلمان باندې فیصله ده، دې موږ له مندر له چېرته راکوي؟ عدالت د خلکو ډک دی. عدالت کمرې ته چې څنګه ننوتل وکیلانو هندو او مسلمان او مفتی صاحب سپینګیری ورننوت الهي بخش رحمت الله علیه. زویم خدای د دې دیوبند نه څونه د خیر کار اخیستی دی، د دیوبند د مفتیانو د علماو نه خدای څونه کار اخیستی دی چې ورننوت. جج ورته مفتی صاحب
پتا د دې هندوم اعتماد دی د دې مسلمانو چې تا ووایي چې ځمکه د چا دغه له ورکوم مفتي صاحب وایي ښه په ما فیصله ده وایي وایي داسې کار دی د زمانو نه ما ته پته را دا ځمکه د دې مسلمان نه ده د دې هندو ده دروغ نه وی دا د هندو ده وی مفتی صاحب مندر پہ جوڑائی هندو له دې ورکړه مندر پہ جوړی وی را د ځمکه ده خو خیره که مندر پہ جوړی او که کور پہ جوړی او کوجره جوړ یو سړي ځمکه ده نو په هغې ده چې هر څه کې پې جوړی زما خو نه چې دی وله مندر له ورکو زه خو یې په مندر له نه فرسوم زه خو یې ورته نه بخم د دې مسلمان خو نه چې دی ورته بخم خو د دروغ نه یم زه رښتیا وی خبره د انصاف ده دا ځمکه د دې هندو خوخه ده که دی پې مندر جوړی او که دی پې هر څه جوړی جج څه لیکي وارخه جج ناشنا فیصله لیکي جج وی مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان خو بیلا وہ اسلام ہو بیٹھے مسلمان بیلا اسلام جیت گیا اسلام ہو بیٹھے ولی دروغیو نوی دی انصاف خبر وکړه چې هندو دا خبره واورېده چې اوهو مال یې راکوي او دې بوډا سپینګري څه انصاف خبره وکړه او زه بندر یې راکوي دونه انصاف بس هندو په دقه ځای کلمې شهادت ووایي خدای مسلمان کو او هندو اعلان وکړه جومات پې جوړو مسلمان شو جماعت پہ جوړو او دا عدالت په کټهره کې چې څومره هندوانو الله ټول مسلمانان دا د اسلام د عدل برکت قسم دی نن سبا په د اسلام پورې د خلک خنداګانې کوي په د اسلام پورې خلک ملنډې ټوکې کوي او هغه خلک چې اسلام پورې ټوکې کوي لکه ستا د برطانیې سابقه وزیر اعظم هم دا منی چې زما آئیډیل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی بیا هم د حضرت عمر انصاف منی بیا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عقل او خیارتوب منی اسلام هغه دین چې د اسلام د فیصلو د وجې نه الله پاک به کافران مسلمانو نن مونږ اسلام کم خو غورځو ښکوتم لاندې غورځو نن د اسلام د فیصلو د وجې نه مسلمانان لګیا دی کافران کوي او نن زموږ اسلام د کافرو د خندال انصاف نشته بالکل نشته انصاف رعیت او قوم نه مونږ به بادشاه نه خو مونږ ګیله کوو چې بادشاه ظالم د انصاف نه کوي او د ځان نه ګیله نه کوم چې زه په خپل کور کې انصاف کوم زه په خپل ګاونډ کې انصاف کوم زه د بچو سره ظلم نه کوم زه د ښځې سره ظلم نه کوم ښځه د خاوند سره ظلم نه کوي بچی د پلار سره ظلم نه کوي ګاونډي د ګاونډي سره ظلم نه کوي نو ګیله خو د بادشاه نه کوم چې بادشاه ظالم دی انصاف پکې نشته او نه د ځان نه مې ګیله وکړه نه مې د بچو نه ګیله وکړه چې په کار خدا دی چې زه هم انصاف وکړم که نه زه په 4 او 5 کسه کور کې انصاف نه کوم او د بادشاه نه په 19 کروڑ عوامو کې انصاف غواړم دا ټیک د یو خبره به ذهنو کې واچوي د بخاری شریف حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څومره د چا ظلم ډیري نو هغه مړی وبال ډیر دی او چې ظلم کم نو وبال کم او ظالم لینصب لواؤه یوم القیامت او کم ځای به دا جنډه ولا د غدر او د دوکې تړي دا به وله شاته د پوناټو سره تړي دا د فلانکي د دوکې نښه ده نو چې څومره د چا ظلم لږ د جنډۍ وړه ده او چې څومره د چا ظلم ډېر دی نو جنډۍ اوچته ده نو د بادشاه ظلم ډېر دی نو وبال یې ډېر دی ګناه ډېره ده او زمونږ ظلم کم دی نو وبال خو شته
کو کا نه انصاف نه بکار دی پلار به هم نه انصاف نه کار اخلي په خپلو بچو کې خاوند به هم نه انصاف نه ان الله یأمرکم بالعدل او بچی به هم نه انصاف نه کار اخلي او ګاونډي به هم د انصاف نه کار اخلي او افسر به هم د انصاف نه کار اخلي لاندې ما تحت چې کوم د نوکران دي کلرکان دي کلاس 4 دي ظلم به نه کوي او دا کلاس 4 هم نه انصاف نه کار اخلي د خپل مشر افسر خیال به ساتي خبره به مني بس دې باندې الله حکم کوي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه د روم یو بادشاه عیسائی جبل نومې جبل راغی او مسلمان اوس د روم د عیسایانو لوی بادشاه چې مسلمان شو نو مسلمانانو په لوی جشن وکړو اوهو دا خو ډېر لوی زبردست کار شو د عیسایانو بادشاه خو چې مسلمان چې خو بلا خلک ځان سره مسلمانوي با خو بادشاه مسلمان ټول ډېر خوشحاله دي حضرت عمر صاحب هم خوشحاله دي او خلک هم خوشحاله دي او هغه وله دی عزت ورکړه چې زه چې عمره به د باندې وکړم زه د سره خپله ده لکه دې نه چې وزیر اعظم لاړ شي او بادشاه ورته وي راځه زه له سره په خپله طواف او عمره کوم زموږ دې سره نه کوي ښه دسر چې یو سرکاري افسر ملګري کي او دوه درې پولیس والا ورکړي او د بیت الله شریف میته وکړي عمر صاحب په خپله ورته وي زه در سره ځم زما ټول وزیران در سره دي زما ټول قومندانان او جرنیلان در سره دي در سره یو ځای طواف کوم دا غټ عزت دی د مدینې منورې نه رالل مکې مکرمې ته او لوی ډله ده د جبله بادشاه لوی عزت دی او لوی شان شوکت دی یو عمر صاحب سره یو ځای عمره او طواف کوي نو د طواف دوران کې د یو بانډیسي خپه د جبله بادشاه په لنګ راله لنګ نه بعد انسان ناویدار شي ځوړن شي اخوره شي ګڼئ چې خپې پې سینګ راله او دغې جبله بادشاه قدم واغېست نو لنګ ته لاندې پرېوت لنګ ته پرېوت هغه زر لنګ راوچت که لږ بیجابه خو شو او د بادشاه لاس اوچت که چې شړق شو دا بانډسي په دا مخ و مضبوط یې و نو ګوره ظلم به نه کې کن هغه په قص خو پې خپله راخي او نه په لاس لنګ راښکلی دی انسان دی غلطي خو د انسان نه کوي ظلم به نه کوي د ظلم بدل ورې الله فورا اخلي الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیری ویلی او رسول الله مبارک فرمایي چې د مظلوم دعا د الله په دربار کې دومره زر قبلي کې چې دومره بل شی نه قبلي او د مظلوم ته الله وایي لانصرنک ولو بعد حین مظلومه مدد به کوم اگر که څه موده پس وي به او مدد به کوم ځکه خو الله د ظلم نه منع کوي وینهاک عن الفحشاء والمنکر والبغي ظلم به نه کوي لاس یې اوچت کړو چې شړق شو څپېړی بانډیسي له ورکړه لوند دی پسته په درونچاک وګرځېده ما نه لنګ دی وغورځو هغه صاحبه د عمر صاحب زمانه ولې انصاف هغې کې چا څپېړ چاله کوم ځای ورکولی شو بانډیسي په منډه لاړه عمر صاحب ته وی امیر المؤمنین د جبله بادشاه وواله مخ ته مې وګوره تک سور دی خیر دی میلمه دی که عیسائی دی مسلمان نه صاحب نه بدل واله جبل بادشاه راو وی تا دله څپېړه ورکړه وی او ولې وی زما په لنګ یې خپه کېښوده هلکه لنګ باندې لږ په ولې کېښوده وی صاحب ما په قص خو نه راښې اوره شروع شو ګڼه ګوڼه وه طواف مې کول خپه مې راده په لنګ راله
هلکه خیر دی میلمه دی مسلمان دی ګوره نه ګورې مې څونه عزت وکړو ورسره رالم طواف مې وکړو عمره ویې نه صاحب بدل به خامخا بس بانډې سي او بانډې سي ټینګ شو هلکه معافې کا که څه پیسې غواړې که نه نه معاف کوم سپېړه را کړې دی او سپېړه به ورکړو اوس به څه کې اوس د اسلام قانون راغی لاول خو مینت دی عزت دی او چې کله د ظلم خبر راشي قانون به حرکت کې راځي خو چې هغه څوک قانون والی چې هغه کې انصافي ګور چې قانون والا کې انصافي چې څوک هغه قانون جاری کوي چې هغه ته ویل نه شي چې انصاف وکړه انصافي کې په دې وایي ښه توهین عدالت شوم مې کولې وردن نه کړه ایسے جو صاحب تری ہوئی چې انصاف ښه او حالات ته دن نه یو دریش پې تېرې ویلی هم نه شي یو سړي نه ډېره زمانه مخکې چا ګټ پټ کړی غریب سړی و تاڼې ته لاړ تاڼې ته چې لاړ هغه چې کوم وارر دی هغه به تاسې ښه نظر باندې نه کتلی نو ایسې چو صاحب یو کوارټر کې دی نو غریب سړی ایسې چو صاحب پسې کوارټر ته لاړ شي چې هغه ته به ووایي چې زما نه ګټ پټ شوی دی او ګټ خو د 200,000 روپۍ غریب سړی یې کوارټر دروازه کړو که وردن نه شو اوس ګټ د ایسې چو صاحب د کټ پې پورې تړلی دی چې هغه ګټ ته وکتل بس غریب دروازه بندول او را په شا کېدی چې سړی لکه ولې دا ځکه نه ولې وروسته شوې اصل مې دا ګټ ګټ چې ډوډۍ موډۍ خوړلی او که نه اوبه موبه به د چیخې کې به نه یې خوړلی هذا تپوس در عالمه نه ګډه الله هغه چې ټو خو پېښ شو پته ولګېده چې شی خو همده پټ کړی دی یاره ده چې د ملګري پټ کړی دی راغلی دی او د کسپې پورې ورتړلی دی الله اکبر د دوبۍ نه یو سړي خبره کوله چې د دوبۍ نه راغی نو سړی چې 3 کاله او 2 کاله او 4 کاله په دوبۍ کې د بچو نه بار تېرې کړي نو اسانه خبره نه ده ګرانه خبره او د دوبۍ د مزدوري مونږ ته اسانه ښکاري خو دا ما دننه لیدې ده دا په ډېرو زیاتو محنتونو په خوارو دا پیسه ګټلې کېږي نو ډېر په محنت او په خوارۍ غریب څه ځان له بچو له بس اغېښتي و ایرپورټ نه رابار کو چې دا قضی لار کې ورته هغه نور ولاړو شوزکي ته دا مال دې رقمې راوړه دا بیجدګر مولوي صاحب خبره قانون دې لاس کې اغېښتی قانون دې لاس کې واره دا خدای نیکبختو دا خو ما کمبل دی زامې دي دا صابون وغیره سپری دی بچو له 3-4 کاله نه دا کمې بل بیا ورسره څه کې نه غریب چې خدای دا زرګونو کیلومتر نه رالم هغه ځای نه مې راپور کم ملک نه چې مې راوړل هغه نه دی چې کم ته رالم نو راپور یې ونښتل نو چې دا قاضي د کور نه انصاف ختم شي نو څوک به کوي چې د مولا نه انصاف ختم شي نو امي بر چا نه تمه کوي چې د بادشاه نه انصاف ختم شي نو چاله به ټوپ منډه و نو عمر صاحب ورته وایي جبلته چې خفه کېږه مه تاله موږ څونه عزت ترک دا عزت سره په خپله راله منت ورته کوم خو نه مني زما اسلام کې ته داخل د اسلام د قانون به تم پابندي کې موږ به هم کوو او نصیحت یې ورته شروع کړه چې دا اوس خفه نه شي وی څه وایي حضرت عمر صاحب اسلام قانون دا و چې یا به دا سړی رضا کوو تا باندې سي او که رضا دې نه که نو بس بیا به سپېړه درکوي او که زه اوس اخلاص کړم په ظلم نو ما نه به هم خدای تپوس کوي او تا یم هم خدای تپوس کوي یو ښځه خاوند و په لاره تله چې ته واده له تلل جنټلمین خشته جامې یې چولې دي او باران دې خټې دي نو یو فقیر مسکین هم په لاره روان دی اصلي مسکین غریب خو خیال نه دی ناګانه د دغه چې ته په دغه کې خپراله د فقیر مسکین په کنده کې چې خپراله چې شړک شو هغه وبټولې هغه جنټلمین په ښځه ورغی جنټلمین د ښځې ټولې جامې او پړونې او لوپټار د
د خټو لید پید شو جنټلمین لاس اوچت کو د فقیر بې کسلی په دا مخ څپېړه ورکړې ستا هغه داسې داسې کړې ښې مضبوطه وه په درونچاکو ګرځېده ما ښځه دې ټوله په خټو لید پید کړه واجله رواج وو بیختې وو په عقل دې نشته غریب و چې ما خو په قصب بالټې نه دې ورچولې ما ته څه پته وه خو بس په مې په کنده راغله نو ښه مضبوطه څپېړه دې غریب له ورکړه داسې چې دا مخ یې وله سور کړ جنټلمین ښځې ته وویل چې زه جامې بدلې کړو بیا نورې به بدلې کړو زه به واده به ځو دې ظالم درې جامې څښا کړو کور ته واپس لاړ چې واپس څنګ لاړل ښځې جامې بدلوي دې بره کوټې ته وخت چې وخت د پوړو نه خپره خطا شو لاندې را پرېوت مړ شو جنټلمین مړ شو او دا فقیر مسکین چې مخکې روان دی یو بازار باندې ورغی نو بازار کې ولوی دا لوی به دا قانونو چې سار به ړومبې تال د الوو لګو د پیو ګرم پی نو چې څوک مسکین فقیر به راغی ړومبې به هغه یو پلیټ الوا ورکول او یو جام پی به ورکو بعضې خلک وینئ کان صالحان او دا تاسو ته مې ښه چې کوم کاروباري حضرات یې نو سار وختي چې کله هم دوکان هم کولو که منډی هم کولو کړو کاروبار یو لس شل روپۍ خیراتي چاله ورکوئ ښه دې کې به خدای برکت اچوي دې پې ورغی الوی ورته ویله که دلته راشه ویل ها پلیټ یې وله د الوا نه ډک او جام یې ورته له پیو ډک ها بچې ده وخوره او دته مخ سوځي غریب ته مخ داسې کوئ جواب خو نشي ورکول جنټلمین ده نو چې دته یې الوا کېښه او د الوا نوړی اوچته کړه او پیو نه ګوټ کړي نو دې په خندا شو نو هغه الوی ورته ویل چې هلکه خاندې ولې ویل دا خدای دې خدایه ته حیران یم وی د خدای په خدایه کې څه چل دی نو حیران په دې چې یو خوا څپېړې راکوي بل خوا الواګانې راکوي ګرم پی ورپسې لا بیل دي یو خوا څپېړې دي بل خوا الواګانې ګوره زه م ویمه الله قرآن شریف کې فرمایي ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا او دا طالبان پې پوهېږي دلته دوی وي دا معرفه معاد د ثانیا معرفه نو یو وي ثاني عین اولی نو دلته طالبان پې پوهېږي وایي د دې آیات کې یو سختي ده او د دو اسانتیاو ذکر دی یې سختي یې وراولي سهولتونه به ډول اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح فإن العسر بين يسرين اذا فكرته فافرح نو هغه دبل ولا خدای و سپېړه یوه وه هلته جام پیم میلو شو او ښایسته الوا م ورته میلو شو هغه ښځه وایه جنټلمین ښځه خلکو ته چې ورشه د ظالمه هغه فقیر غریب سپېړه والې د خیریه وکړې نور غرق نه شو اسې نه چې اوس ښځې ته ما ته او بچو ته راته خیرې ونه کړي ورته سړی په یو خو مړ شو چې نور غرق نه شو خیرونه یېرېږي خلک سړی ورغې سنګ سړی و داسې چې ورغې دی اوس هغه لګیا دی مخ په یو لاس مږي خو بله الوا خوري خوشحاله دی خاندي لکه تا هغه ته ووالې په هغه سړي نو خیرې دی وکړې ظالم هغه خو خدای مړ کو مهرباني وکړه نوره خیرونه کې خلک غرق نه شي دا وایي ما خو خیره نه ده کړ یو سړی چې مړ شو وایي ګوره د ماله سپېړه راکړه نو الله زما په بدل کې دله سپېړه ورکړه نو د ده سپېړه کې او د خدای سپېړه کې خو فرق نو ظلم به نه کوې که چا ته دی ظلم وکړو ته به یو سپېړه ورکړي نو ستا سپېړه معمولي ده او د هغې په مقابله کې به څوک سپېړه ورکوي د الله سپېړه مضبوطه نو عمر صاحب دا ټول نصیحتونه دی لږ ته وکړه دي جبالته جبله خو هوښیار و بادشاه وی عمر صاحب لږ مهلت را یو دوه درې ورځې راکړه رضا به یې کړم وی ډېره ښه او دغه درېو څلورو ورځو کې جبله واپس روم ته وتښتېد او بیا عیسایي شو مانا به باندې سې سپېړه وباسي د اسلام میں نہ پتا عمر سے بھی ظالم ظلم وکړو یو ځل چې تا صحابه تللي روم ته دا جبله ته خبر شو وی مسلمانان راغلي تاجران وی مال راولې چې کوم مشر دی پکې مشر صحابي ولا ورغی ورته وی ما پیژنې وی نه وی عمر صاحب څنګه دی وی ښه دی وی ما نه پیژنې وی دا هغه جبله یم که یه مسلمان شوی یم او باندې مې په لنګ پکې ښه د لنګ رانه پرېوته سپېړه مې ورکړه او بیا عمر صاحب وی چې اوس به دنه بدله دي نو راله مسلمانانو وی دا خو صاحب
بس تا خپل اختیار دی خو اسلام پرې ښودل خو ښه نو وره ورته وایي تا خو څومره دی په مسلمانۍ کې هم تېرې کړې مخکې م عیسایي اوس هم عیسایي د مسلمانۍ ژوند څنګه او د عیسایت ده دروازه بنده کې ورته یې وایي چې دغه څو شل ورځې مې په اسلام کې کوم ژوند تېر کړی دی او هغې مې په زړه کې کوم سکون او اطمینان پیدا کړی دی نو په عیسایت کې نه مخکې هغه شته او نه شته بس رالم دوکه شوی ای باندې چې ښه څپېړې والې وې خو چې اسلام مې نه وې پرې نه مسلمانانو ته بیا مسلمان شه که نه وی ورته پورې خلک خاندي سار مسلمانېږي مازدیګر کافر کېږي نو یو خبره ده که د عمر لور ماله په نکاح راکوي نو بیا مسلمانېږم اسلام دړنه مې خوښ دی دوکه شوی خو بانه به مې دی چې وروره حضرت عمر صاحب غوندې شخصیت راله لور راکړه دا به مې یو بانه شي نو هغه صحابه ورته وایي چې د عمر لور خو زمونږ په لاس کې نه خو د هغه خوښه ده زمونږ به لاړ شو تپوس به ترې وکړو نو که یې خوښه نو بیا به راشو خو پیاده تللو بلا زمانه وه چې عمر صاحب له لاړ وایي صاحب هغه جبله مو لیده هغه اسلام پسې خفه دی همون ورته مسلمان شه نو هغه وایي چې خلک به راپورې خاندي خو که عمر صاحب لور راکوي نو مسلمانېږم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي وی شابه ځان د سوی وی قسم دی زما یو لور نو سه دا د یو مسلمان د مسلمان نه په سوونو قربان او زاو شابه ځان د سوی و چې دی خدای مسلمان کی هغه صحابه خو پیاده زمانه وه چې رالل نو لوی شر شروع چغې وې هلکه څه چلو شو وی جبله مړ شوی دی او د هغه جنازه ده اسلام یې په قسمت کې بیا نو انصاف ډېر ښه شی دی دمارو ځان سره به انصاف کې الانصاف من نفسک ځان سره به هم کې بچو سره به هم کې بچي به پلار سره کوي ګاونډي به ګاونډي سره کوي قاضي او جج به مدعي مدعی سره کوي افسر به ماتاس سره کوي ایس ایچ او صاحب به چې څوک کلاس کې دی هغه سره کوي حتی انسانان خو سوی چې حیواناتو سره به هم انصاف کوي نبی علیہ السلام فرمایي وی کارم پکې کوي خو ګیا مور کوي او دمه کوي هم او حضور پاک فرمای چې کله یو چرګ یا یو ګډ یو څاروی الالی نو چاله ورته ښه تېره که او زر الال که بې انصافي ونه کې علما لیکي چې چرګ یا شی الالی نو ګورې دا حرام مغز ته به چاړه نه رسې دا ظلم دی صرف دا درې رګونه یې دا ولکټ چرګ سره به انصاف کې څاروو سره به انصاف کې د بچو په ورځو کې به ښکار نه کې ماشومان بچی به نه وجنې ټوله دا ټولې خبرې پکې راغلې د کبانو کې بعضې و خلک داسې دارو واچي چې ټول ماشومان هم ورسره مړه شي دا به هم نه کې دا هم بېانصافي ده دا هم ظلم دی نو ظلم الله قرآن شریف کې فرمایي ان الله یأمرکم بالعدل د انصاف والاحسان و ایتاء ذی القربی د باقي باندې به چې د انشاءالله بله جمعه کې خبره وکړو او وینها عن الفحشاء والمنکر والبغي ظلم نه الله منع کوي درې څیزونو حکم او د دریونه الله پاک منع کوي نو خدای پاک ته موږ له انصاف توفیق راکړي او خدای دې د ظلم نه وساتي حضرت سلیمان علیه السلام په لار یو دل تېرېده هغه له خدای دا پویه ورکړې وه چې د حیواناتو په خبرو پوهېده او د حیواناتو خبرې به اورېدلې هم اوس د میږو خبرې خو مونږ نه اورو هغه به اورېدلې میږي خپل منځ کې خبرې کوي مونږ نه اورو هغه به اورېدلې او ورپېدم کې دا څه وایي دا د پیغمبر معجزه وي معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه داسې کار صادر شي چې هغه د عقل نه اوچتې نو قرآن شریف کې الله فرمایي څه منګړه قصه نه ده چې کله سلیمان علیه السلام په لیره لاره تېرېده او لوی لښکر دی ورسره نو یو میږي مشر د میږو میږی هغې اواز وکړ قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون ای میږیانو شابه زر خپلو سلو ته ننوځئ سلیمان علیہ السلام او داغه لخکر را روان دی چې د پخپو مریض نه کی چخنیم نه کې ډېر لوی لخکر دی نو چې ده د میږی خبره واورېده او پې شو
فتبسم ضاحكا من قولها نو مسکی شو او مسکا سره لګوم خندل. دومره خو قرآن شریف کې راځي او روایاتو کې راځي چې میږی سلیمان علیہ السلام ورغی او تپوس یې ترې وکړ ای میږي روزي څوک درکوي؟ وی الله. وی څونه روزي په کال کې خورئ؟ وی 100 دانې د غنمو. ټول کال کې مې 100 دانې د غنمو خوراک دی. سلیمان علیہ السلام له خدای طاقت ورکړ. پیریان یې تابع وو، دیوان یې تابع وو، هوا یې تابع وه. شیطانانو باندې به کارونه کول، شیطان باندې څوک کار کولی شي؟ نو دغې میږې ته یې وی خورېږه زه ستا امتحانه ده. نو یو ځای کې بنده کړه او هغې چې څومره دانې یادې کړې وې هغه همره دانې یې ورته وغورځولې او هغې چې نور ځان له د خوردونو څه شي یاد کړی و هلته یې ورته وغورځول چې ته وایې کال کې مې دومره خوراک چې دا مې درته وغورځو کال پس به ګورو. چې کال پس حضرت سلیمان علیہ السلام میږی له ورغې نو هغه خوراک کې څه پاتې مو ټول یې خلاص کړی مو چې څه یې ورته وکړي څه پکې باقي پاتې و. نو حضرت سلیمان علیہ السلام ورته وی چې تا خو ډېره رښتیا خبره کړې وه ځکه چې څومره روزي د کال تا ما ته یاده کړې وه ما هغه درته کېښوده او تا نه پکې بیا هم باقي پاتې شوه. نو ووایه زه تا سره څه مدد کولی شم؟ ما له الله په دې بر او بحر اوچه او پشنه په دواړو بادشاهي را کړې ده. زما خدای حیوانات او پیریان او دا ټول مخلوق تابع کړی دی او په هوا د پاسه ګرځم الله دا مدد کړی دی. نو وایه میږی د تا سره څه مدد کولی شم؟ هغه میږی ورته ویل څه هم نشي کولی. نه ته ووایه که نه سوړه کول غواړئ دله زه وکنم ته به یې ډېره په مشکله وباسې. رزقي نو څه نه به غنمو پسې ګرځېده ته به یې دلته کېده څه مدد د سره وکړم؟ میږی وی کولی شي یو ښه 2 څیزونه راکړه، یو عمر راله زیات کړه او بل روزي راله زیاته کړه. یو څونه عمر دی دا زیات کړه، یو کال راله زیات کړه او روزي راله زیاته کړه چې زه څومره خورم چې کال کې د هغې ډبل خورم. چې کال کې د هغې ته خو به کېدې خو خوړی خو یې نه شم که نه چې زه څومره خورم چې کال کې د هغې ډبل وخورم، د هغې 100 چنده وخورم، 20 چنده وخورم. سلیمان علیہ السلام حق حیران وی دا دواړه مې په وس کې نه دي. جون د خدای په وس کې دی، عمر د خدای په وس کې دی. عمر زیاتېدل دا د انسان کار نه دی، دا د چا کار دی؟ دا د الله کار دی. دا د ما په وس کې نه دی او رزق هم زما په وس کې نه دی. چې څومره د له خدای مقرر کړی د قوم اقمره روزي اقمره رزق به خورې زیاته نشي خوړی. یو سړی یو روټۍ خوري دی به همدقه نوړی ډوډۍ به خوري د هغې ډوډۍ نه زیاته دی نشي خوړی. دته 100 ډوډۍ کېده د مالدار سړی 100 ورته کېده. یو سړی 1 کیلو جنس خوري دی به همدقه کیلو خوري ته ورته 10 کیلو کېږي د پاتې به شي دی نشي خوړی. قلب په وضو به قدم نافلی ښه تاسو دغه وکړه چې کوم ځای راشئ کوم ځای کې راشئ هلته به کښېنئ مخکې به نه راځئ بیا او چې مخکې دې شوق وي نو لومړی به راځئ. دا په شریعت کې ګناه ده چې د یو بل په اوږو قدم اخلي او سړی مخکې راځي، دا ناروا دی. دا مسله مې مخکې مې ویلې اوس هم درته ویم خفه کېږئ پرې مه. و رسول الله مبارک فرمایي من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم. چې چا د خلکو په اوږو قدمونه واخیستل نو دوزخ ته ځان له لار جوړه کړه. نو دا ډېر لوی جرم او لوی ګناه د لوس فکر کې هر ځای ته اواز رسي. نو چې څوک مخکې کېناستېدل غواړي وختي دې راځي مخکې صابونه ډکوي وروستو کېده چې څوک وروستو راشي نو بیا به وروستو کښېني یا بره دې ښي. دا د شریعت خبره ده چې پرې پوه کړم تاسو. نو روزي چې خدای څونه مقرر کړی ده هغه به هغې کې پوټې نه زیاتېږي
او عمر چې خدای څونه مقرر کړی دی ابی میږی ګوره میږی ورته څونه ښکلې خبره وکړه که ما ته یې ویلې وي ما به یاره یو 10 بنګلې خو جوړې کړه که ما ته یې ویلې وي یاره 15 موټرې خو رالوال یاره ماله خو دونه شی دونه ځمکې دونه نه میږی پوهې ده که زه ترې روزي وغواړم سلیمان علیه السلام ته خو خوړې به څونه خورم به څونه که زه ورته ویم چې ماله شا به یو من دانې کېده نو اوس به راته 10 منه کېدي خو خوري به یې څوک نو ماله رزق زیات کړه چې څونه زه خورم پته ولګېده د مارونو چې روزي دا د رب العالمین په لاس کې ده ان الله هو الرزاق او ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر دا روزي زیاتول او کمول دا د الله په لاس کې چاله خدای روزي فراخه کی او چاله خدای پاک روزي تنګه کی د فراخه او د تنګېدو مختلفې معنی دي یو معنا د فراخه د روزي خدا ده چې مالداری کی او تنګولو یو معنا خدا ده چې غریبی کی او د فراخه یو معنا دا ده چې سړی خدای جوړ کې ډېر وخوري او د تنګې معنی به دا ده چې یو سړی خدای پاک ناجوړه کې روزي ورسره ډېره ده خدای کمه وخوري نو روزي فراخه کوونکي روزي ورکوونکي د خدای کار دی یو ډېر لوی سړی د شیخ کردي هغه شیخ کردي دی وی چې ډېر لوی بزرګ دی عالم دی وی یو زمانه کې مونږ غلا کوله ډاکې به هم د شپې چولې او د شپې به هم کنډرې کولې وی یو ځای کې هم غلا وکړه کنډره مو کو او یو ځنګل ته لاړو په هغه ځنګل کې مغه غلا تقسیموله کېناستو وی چې کېناستو هغه غلا مې هم تقسیموو وی یو د کجوري بوټی دی هغه بوټي ته مې نظر شو یو قارغه به راته او د دې کجوري د بوټي نه به یو کجوره روشو کوله او چې څنګه به کجوره روشو کوله نو په دې مخوکه به یې وله زور ورکړه ډوکې به یې ته وویسته او بیا به یې دا کجوره په خوله کې اوچته کړه او پر به یې کوله او د کجوري په دې ډټ کې به دا کجوري دا مغز ورغورځاو بیا دوباره راله او بله کجوره به وشو کوله او په مخوکه به یې زور ورکړه ډوکې به یې ته وویسته او بیا به یې وزرې والي اوچته به شوه دا قارغه او د کجوري په تنه کې به یې دا مغز ورغورځاو به دا چلکو کجوره شوکوي ډوکې ته وباسي او د بره نه یې په دې تنک په دې منځ کې ورغورځوي دا شیخ کردي وایي چې زما زړه کې دا راغله چې د دې قارغه بچي دي په دې کجوره کې ځکه دا کجوره چې دی ولا اډوکې وباسي او بره یې غورځوي نو دې نه معلومیږي چې د دې دلته بچي دی او دا د خپلو بچو له دا روزي ورکوي دا رزق وله ورکوي خو په دې سوچ کې ما او په دې فکر کې ما چې دا بچو باندې کینی ولې نه دا د لرې ځای نه ورته ولې ورغورځوي وی سودا مې شو چې راشه د قارغه دا بچي ووینه دا د کاغه دا بچي چې د جالې نه راوځي که نه نو په ده بڼې نی دا تک سپینې نو دا مور ته ویریږي وتښتي نو دا مور د کارغه له چې رزق ورکوي د لرې ځای نه ورکوي یریږي ترې نو چې وروسته پې تورې بڼې را زرغونې شي نو بیا راشي ورسره کېلي وی به چې راشه د قارغه دا بچي مو ګوره او ته وګوره چې د لرې ځای نه دا غوښه د کجورې دا غوښه دا مغز ورغورځوي چې دا ولې ورسره نه کېنئ وی چې بره د کجورې د تنې ته وروختمه او ومې کتل نو ویرېدم یو اجدها خامار پکې ناست دی او په سترګو ړوند دی ما چې وکتل زه یې نه لیدم لوی خامار دی او خولې وازه کړې ده او دې کارغه چې دا څومره کجورې راوغورځولې دی ټولې د خامار په دا خوله کې راوغورځولې یو کجوره شوکۍ وله او ډوکې ته وله وباسي او د خامار په خوله کې ورغورځوي بله شوکۍ او ډوکې ته وباسي او د خامار په خوله کې راغورځوي ملګرو ته حیران شو بیا ملګرو راشئ وګورئ دشمن له خدای د دشمن په ذریعه روزي ورکوي دا دواړه د یو بل دشمنان دي که دې کارغه دا مار باندې
پوه شو چې ماله خو ټک نشي راکولی په ټک یې تختی او خوري او که دې مار ته پته ولګېده چې دا کارغه مې د خولې له رارسي نو په ټک په ټک چلی او تیری دشمن له خدای د دشمن په ذریعه رزق ورکوي کولی شي الله که نشي کولو مثال به درکړم ښه به پې پیښې حضرت موسی علیه السلام د فرعون زمانه هغه اوږده واقعه ده ما بل وخت دی ویلې ده چې ته مقرره بیا به یې ویم خو خوب یې ولیده او د هغه خوب تعبیر ولا مرګرو دا ورکړه چې په بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کیږي او ابستانه بادشاهي اخلي او څوکم نو مشوره یې دا ورکړه چې بني اسرائیل هلک پیدا دی که نه نه دی پیدا نه دی پیدا نو دا مشوره یې وله ورکړه چې زه بس بني اسرائیل چې څومره دی خو زمون خدمت یې کوي نو هلکان یې وجنئ چې څومره پیدا کیږي وجنئ په سړو پیدا به دی چې که پیدا شو مړ به شي نو چې څومره بني اسرائیلو کې هلکان به پیدا کېدل نو دی به وجل بیا ورته د خپلو وزیرانو وویل چې دا هلکان مونږ وجنو علالو یې نو زمون خدمت به څوک کوي دا ځوانان او بوډاګان خو به مړه شي نو زمونږ وروستو خدمتونه به څوک کوي په دې خو مونږ د پټو خدمت کوو روزګار پې کوو د ټټو خدمت پې کوو د لارو د صفۍ خدمت پې کوو وی ښه داسې کوئ چې یو کال کم ماشومان پیدا کیږي هغه وجنئ او بل کال کې چې پیدا کیږي مه وجنئ نو کم کال چې د نه وجلو نو په هغې کې د موسی علیه السلام رور هارون علیه السلام پیدا شو او کم کال چې د وجلو په هغې کې الله موسی علیه السلام پیدا اوهو د موسی علیه السلام مور چې دې څنګ پیدا شو نو دا جاسوسان به ګرځېدل په دې لارو کوڅو کې هغې به اطلاع ورکوله او فرعون وی که چا اطلاع رانکړه دته پته و سرمن به د هغه وباسم اطلاع ورسېدله فوراً چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی دی سړی را دننه شو د موسی علیه السلام مور سره خو ماشوم دی حضرت موسی علیه السلام بچی دی الله پاک بادشاہ دی دغه لږ ساعت کې خدای د موسی علیه السلام د مور عقل لر کړ بلکل او چې دا سړي څنګه راتلل دا په ځای نو پوه نه شو دا موسی علیه السلام ماشوم یې اور ته وغورځو تنور بل دی په هغې کې ور وغورځو دماغ وی کار نه که خدای ولا دماغ ختم کړ لیونی یې کړه اور ته یې وغورځوله سړي رالل وی ستا ماشوم وی زما ماشوم خو نشته هغه لیونی ده او لیونی انسان په عقل نینو پتم نه لګي داسې بنده یریږي رپیږي هېڅ یره هم پې نه وه ګبراهټ هم پې نه و کور یې ولټه او سړي واپس تاړه هسې مونږ ته جاسوسي کړې ده ماشوم کم دی خو چې هغې ووتل د دې خدای عقل واپس راوستو چې عقل واپس دی ماشوم مې څه کو چې لاس یې یوړه موسی علیه السلام لکه د ابراهیم علیه السلام په اور کې ښه محفوظ پروت دی غلی غوندې روچت کړو ابراهیم علیه السلام متعلق قرآن شریف کې الله نه یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم مونږ اور ته وی چې یخ شپې و سلاما معتدل هسې نه چې دومره یخ شي چې د یخنۍ نه وله تکلیف ورنه کې هغې ته بیا اطلاع شوه چې دا خو دا ماشوم یې پټ کړی رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه پی ورکوه دا ورته مونږ په زړه کې ور واچول فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم او چې کله پې ویرېږي چې دشمن راځي یو صندوق جوړ کړه په هغې کې بند کړه او دریاب ته یې وغورځوه او مخکې نه یې پوه کړه چې ګورې حفاظت زما دی یریږم چې اور کې مې دله دا بچی محفوظ کړو په دریاب کې هم دله محفوظ کولی شم د هغې خو یقین جوړ شو اور کې مې د سوځېدو نه بچ کړ نو دریاب کې هم بچ کولی شم نو صندوق یې جوړ کړ او چې کله پوه شو چې دغه شروع شو اپریشن شروع شو او په دې محله باندې دا پولیس فوج راغی او ماشومان ګوري به دې دا موسی علیه السلام په صندوق کې بند کړ او دریاب ته یې ور وغورځو صندوق او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د موسی علیه السلام خور ته وی بچې ته په دې غاړه غاړه ورسره ځه چې دا ماشوم به کم پالتي صندوق کې واچو
موسی علیہ السلام او صندوق په دریاب کې روان شو او خور د دریاب په غاړه تله د دې دریاب نه یو وړه غوندې وله د فرعون محل ته دننه شوې وه محل ته د دان یو راکوټینر بوتلې واتې جبریل علیه السلام صندوق له دیکه ورکوله او هغه چې کوم د فرعون محل ته کوم نیر تللی و په هغې د صندوق ورغې او هلته یو اونې څانګې راښکته شوې وې دریاب ته هغې څانګې سره اونخت او د فرعون د کور خاوندانو هلته لمبل لوبې کولې هغې وکتل او دا خو صندوق دی چې ویې کتل صندوق کې روشنایي شانتې وه دې کې خو څه رڼا معلومېږي چې صندوق یې راوچت که او د فرعون ښځې بیبي آسیه هغې ته یې کېښوده نو هغې چې د سر اوچت که نو په موسی علیه السلام یې سترګې ولګولې او قرآن شریف کې الله فرمایي چې وی کتل نو خدای د هغې د زړه مینه د موسی علیه السلام سره پیدا بچی یې راوچت که او خپلې سینې سره پیوست که او د موسی علیه السلام دا خور ورپسې لاړه ټولې خبرې تماشې کوي خو دا خو نه وایي چې د ما رور دی دې کې فرعون ته ووایي فرعون وایي دا نه د ماشومانو خو د وجلو مې اعلان کړی دا کال خو د ماشومانو د وجلو دی او دا هم د بني اسرائیلو ماشوم دی او مور پې یارېدلی دی یا پلار او دریاب ته یې راغورځولی دی هغه ورته وایي بیبي آسیه قرة عیني دا زمونږ د یو خوشحالي به شي زمونږ دپاره مه کوه دا څونه ښکلی ماشوم څومره خشته ماشوم زما اړه ورسره خورېږي پام کوه ګورې دا مړ نه کې فرعون هم ورسره خدای مینه پیدا کړه او په دې پوه شو چې دا یو ماشوم دی موږ به ځان سره لوی کړو او چې موږ یې لوی کړو خو زموږ بچی وی نو موږ له به څه بادشاهي والي پې نه اخېستل ښځې یې وله راغوښتلې چې کومو ښځو بچي خو د دنیا د ښځو بچي شوي او فرعون وجلي و هغوی چې چا به سینې ته اچولې د پې نه اخېسته دا خور یې ورته وایي د موسی علیه السلام خور یاره زمونږ په کندي کې یو ښځه ده او ډېره نیکه ښځه ده او چې کوم ماشوم غېږ ته اچوي نو هغه پی اخلي خواږه پی دله یې رانولم دا نه و چې دا خو زما رور دی او مور دله راولم وی راوله که نه نو مور پسې په منډه راله هله بېبې شابه ماشوم رور مې جاړې و د چا سینه نالي او ته مې ورته ښولې چې زمونږ کندي کې یو ښځه ده خواږه پی دي او هر ماشوم چې سینې ته اچوي نو خوري نو له په منډه لاړه نو چې څنګه وله لاړه او موسی علیه السلام یې سینې ته واچوه خو یې خپله مور و پی واخېستل قلارم شو پی الله وی ګوره داسې چل مې سره وکړو چې همغه خپل بچی مې درته واپس غېږې له راوستو بچ مې که غیږې له مې د خپل بچی واپس رام وسته او تنخیم وله مقرر کړه چې دا زمونږ بچی دی پی ورکوه څونه تنخوا بالې وې دونه بالم ځه تنخوام در کوم جامې در کوم او د موسی علیه السلام د مور او د کور ډېر لوی عزت شروع شو ولې وی د فرعون بچی له پی ورکوي د فرعون بچی له پی ورکوي رور هغه به په پروټوکول کې ګرځېده خلکو به قدر کو د هغې د مخه د هغې د قوم به خلکو قدر کو فرعون به وکره راته ما د خپل بچی وښایه او کله به وی راشه بچی ځان سره راولې چې مونږ یې ووینو نو دا به لاړه شاهي محل ته خپل ماشوم به یې بوته موسی علیه السلام خدای پاک عجیبه ذات دی چې بچ کوي نو بچکولی شي که نه جواب راکړه چې روزي ورکوي د دشمن په کور کې ورکوي که نه ورکوي د دشمن کور کې پاللی کېږي دشمن او هوښیار ماشوم دی نو یو ځل یې د فرعون په غېږ کې ناست و نو چې غېږ کې ناست و د فرعون دا ګیرې ونیوله او یو شق یې وله لاندې ورک په دغه ښځې ته ویې راشه که نه همغه دی چې زه ترې یارېدمه او ته به یې مونږ درې که راشه وګوره ماشوم دی بېوقوفه ماشومان خو د هر چا نه ګیره نیسي چا نه سر نیسي په چا چرګونه لګوي نه 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 دی خو ستا سرونه نیوه او زما ګیره نیسي دا همغه دی خیر ته ویارېد فیصله په دې وکړه چې دا چې ته به دې پوهېږي او زه یم نه پوهېږي ښځه ورته وایي نه پوهېږي ماشوم دی هغه وایي پوهېږي په قصې دیکه راکړه وی داسې به وکړم فرعون وایي چې ورشه سره لالونه راوړی یو پلیټ کې ورته کېښوده او بل کې سرې سکروټ کې راوړې په پلیټ کې ورته کېښوده اوس به وګورو چې دې لاس کم پوړي که لاس لالونه راوړي نو دا پوهېږي بیا قصدن زما ګیله نیولې د همغه ماشوم دی چې زمونږ بادشاهي به اخلي
او کنه لاسې د اسکاروټ پورې یوړه نو بیا به نه پیږي. نو چې موسی علیه السلام ته یې کېښودل ماشوم خو هر شي له لاس وړي نو لاس یې نیغ لالونو نه وړو. نو جبریل علیه السلام وله لاس ونیو هغه اسکاروټ یې وله یوړو. یو د مرګه بچ شي. یو دو پښتانه وایي چې د ډانګ او د پړانګ مخې له راشي نو کوم خوا به منډه وی ډانګ لکه نو د مرګ او د سکارو مسله پکې راله. نو دا سکاره ښه دي که معمولي غوندې ګوته موته وسوري خیر دی خو چې د مرګه بچ شي. قرآن شریف کې الله فرمایي بچ میم که روزی میم والا ورکړه د دشمن په کور کې او خپلې مور ته مې واپس که چې مور پې خوشحاله شي. نو روزی رسان رب العالمین دی، رزق د خدای په لاس کې. یو سړي چې ته یو کاڼی و مندکاڼی چې ته بره تلي و غرونو وطن ته په دې اوړي کې خلک ځي، یو غر کې کاڼی و ډېر ښایسته ښکلې او واقعي کې دې غر کې او یا په دې سیندونو کې تاسو وګورئ نو بعضې پکې ډېر ښایسته ښایسته ښکلې ښکلې کاڼي. کاڼي له اوچت که چېرې دا خو ډېر مزېدار کاڼی دی، المارۍ کې به کېدم شیشه کې ډیکوریشن پیس به شي. یره ویړه المارۍ کې کېښو په شوکیس کې چې میلمانه به هم راتل نو کاڼی به ورته ښاو نو دا کاڼی وین لکه څنګه ښکلې کاڼی ټوله مزېدار. نو یو ځل یې میلمانه راغلي وه کاڼی یې ورته ښاو ناګهان چې ټس شو کاڼی د ځمکې له راغی فرش له چې راغی پریشانه خو شو چې خدایه کاڼی ځمکې له لاړ مات شو ډکری شو خو چې کاڼي ته یې وکتل نو د کاڼي د من نه چینګي راووته و کاڼي د من نه ګوره په کاڼي کې دننه روزي رسان څوک الله. یو ملګري خبره کوله چې یو ملګري په کوټه کې اوسېده پاتې کېده نو د و د لاهور نو د کوټې نه راته لاهور ته په هوایي جهاز کې نو چې څنګه ایرپورټ ته لاړه او جهاز کې دی کېناستېده نو د ماشومان نینې وله د پلار راواغېست. دا ماشومان خو روانکار یې هغه نینې به یې خوړې مو داسې به یې بره ویشتې راویشتې ناګانې یو نینې دې پودې ته لاړه یې پودې ته لاړه چې ګوتې وردننه کړې هغه نوره بره شوه چې دې له ډوله نوره بره شوه. ماشوم چغې کړې خدای اوس څوک و جس خو ته یې سارېدی نه شي خو دې پلار یې دې مور ته ووایي چې داسې کار دی چې دې اوس مونږ اسپتال ته بوځو ډاکټر لا په دې څونه وخت لګي نو دونه ساعت کې دا جز لاهور ته رسي خو نیمه ګنټه کې رسي. اوس زمونږ زو ایرپورټ نه اسپتال ته بیا نو بس نیمه ګنټه کې لاهور ته رسي بس لاهور کې اسپتال ته فوري بوځو دا دانه به تېرو بس. ماشوم یې څه قلار را قلار که او چې څنګه وی په لاهور ایرپورټ کروز شو او تلو اسپتال ته لار کې مو خپله بنګله د خپل ګور دی نو هلته مو سامان کېښو چې د اورېږه د کور کې دا سامان کېدو او اسپتال ته دا ماشوم ورسو چې دا دانه ترې وباسي او کور ته وردننه شو څنګه سامان هم کېښوده نو د ماشوم انټوشې وکړو خو چې انټوشې وکړو نو هغه نینه تې لاندې په ځمکه پرېوته او چې پرېوته نو یو چرګې رامنډه کړه هغه نینې اوچته کړه او په خوله کې یې واچولو تېره یې کړه. ما وی ګوره د کوټې نه رب العالمین د دې چرګې دپاره دا نینه مقرر کړی و چې دا به دا چرګې خوري او نینه په کوټه کې وه نو خدای والا د ماشوم په پوزه کې راورسوله. کوم رزق چې د انسان دپاره مقرر وي کوم رزق قسم په خدای حقه روزي رزق به وله خدای ورکوي. زما خپله چې شمدید واقع درته وویل یو ځل زمونږ دا غټ پول چې دی دا غټ پول د دې نه د خرې ریړه سوک وواله او لاندې پرېوته موږ خوا د بیټک مخې ته ناستو یو ډخ شو خلکو یې هو هغه د اکسیډنټ وشو موږ هم رامنډې کړې چې رامنډې هم کړې اوس د خرې ریړه ده خره پکې ده مخکې او ټرک والې و او نیغې په دې جنګلو د پاسه دې کندې ته لاندې دې اوبو ته راوغورځوله سړی دې خدای بچ کړو خلکو سړی کته سړی خوا ولاړ وي د خدای بچ کړم چې ما هغه دغه ته وکتل هغه خرې ریړې ته د هغې پلونه ماتو دا پلونه یې ماتو او خره په اوبو کې ولاړه وه او بیس کړې مددار اوبو کې ولاړه ته او بس کي دنیا دې په تماشه شوه او خلک په سول کې پرېوتل او بې وقوفې ته لګې لاندې او بس کې
یعنی الله بادشاہ غیر دغه وخت اوبه مقرر کړی او د اوبو میندې والا مقرر کړی. یو سړي راته بیا عجیبه قصه وکړه. دا بیان مې یو ځای کې وکړ. یو سړي راته قصه وکړه. وایي چې ته راته خپل چشم دید وی. وی په موټر کې روانو. ډرایور چې دی نو هغه ستړی دی، ټوله ورځ یې مزل کړی دی، تالی وایي. نو ډرایور ته مې ووایي چې هلکه داسې کار دی چې یو هوټل سره ودرېږه چې پیالې چایم وڅښو، ته به هم په دې مخ لاس اوبه واچوې هسې نه چې اکسیډنټ ورشي. وی ښه. وی دې درمیان کې د دې موټروی ځای کې یو جال چې ته بشلېدلی و، سپی راغی. داس چې زمونږ دې ګاډي وو داسې مضبوط درازي و که داسې مضبوطه چې موږ یې سپی خو مړ دی او ګاډي به یې څونه خراب کړي. او دې ډرایور ګاډی قابو که ما لکه ودروه ګاډي، زه بس وي چې څه وشو نو اوس که ودروم نو څه روان یو تقریبا 100-200 کیلومیټره مزل چې مو وکړ نو هوټل راغی. مې ودرېږه دې هوټل ته، خوب دردیدم کمبخته سپی خو دې و چې د مونږ وانړی. وی چې هلته هوټل ته رسېږ ودرېدو او مونږ د ګاډي نه کوز شو، ګورو چې کم ځای ګاډي لګېدلی دی او سپي والی دی. چې څنګه کوز شو وکتو نو هغه سپی د ګاډي بمپر کې نښتی و او چې ودرېد ګاډي منډه یې کړی. او چې منډه یې کړې هغه هوټل کې چې کومه کچره خوراک مراک پروت وي په هغې ونښته، هغې خوراک شروع وکړو. اخا خدایا د دې سپیډ پلان دې وخت کې هلته رزق مقرر و، نو خدای په وی آی پي موټر کې ولا راورسو. رونو دلیل به نه وایو، د خدای خبره به منو. که ډېر دلایل مو وایو نو د خدای خبره به منو. او الله څه وایي؟ وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. چې څومره مخلوق دی د دې ټولو رزق زه ورکوم، د دې روزي زه پیدا کوم. روزي رسانې دی، رزق د خدای په لاس کې دی، روزي رسان الله دی. او چې څومره د خدای مقرر کړي د هغه به خورې، د هغې نه زیاته نشي خوړی. که تا ته 15 منه اوړه څوک ډوډۍ کي او 2 منه چرګان درته کېږي او یو من در سره کبان هم کېږي او مختلف څیزونه، او چې کم شی مقرر دی هغه به خورې، والله که د هغې نه زیاته وخوړی شي. دغه ستا دپاره مقرر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، د حضور پاک مبارک حدیث تے رسول اللہ مبارک فرمائی چھے بلکہ قرآن شریف آیت پڑھتا ہوئے الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، چھے کم نفس لکم شیل سون روزی مقرر دا الا بامریتی غوخری شیاون وڑے روزی پا مخدز مکا پاتی نبامری الا بامریتی غخپلا نوڑے روزی اخری. او خدای پاک داسم کولی شي چې ستا د خولې لیره ورسوي، خو داسې کوي نه. دنیا د اسبابو زیر تالی لاس پې درکړي چې منډه ترړه به وې او ځان له به را پیدا کې، ګنې داسې هم کولی شي. او د هغې مثال هم وره، یو سړی و هغه چې در ملا صاحب نه دغسې تقریر واورو چې روزي رسان خدای دی، وی خدای چې د خولې له دې رالني را دننه کړې که چې شخوند به هم پې ونه وه، نو خدای کولی چې خو داسې الله کوي نه که نه. نو اوس کور ناست دی او لوږه پرې ورو راله، هلک یې سوچ کوي چې دلته خو اوږې شمه پیټه بدل کوي، دا بچي به خامخا راځي وایي چې خوره مجبورۍ به مې، نو راشه بار وځه. نو د دریاب په غاړه بار یو جونګړه وه، هغې کې دیره شو او په دغه سوچ دی چې خدای دې خولې له دې نې راوړې نه به خورم. چې ته څومره چې غله دي نو هغه غلا کړې وه، چې غلا کړې وه شپه ده او پیزول شو، باران شو، دی رالل چې دا غلا تقسیمو. چې ویې کتل جونګړه ده، په هغه جونګړه کې وردن نه شو چې باران نه ځان بچ کړي. چې جونګړه کې وردن نه شو، چې ویې کتل سړی پکې اوس پروت دی. خدای پاکه دا سړی څوک دی چې شونټۍ ورته بله کړه او سړی پروت دی او غریب داسې دی چې بس د کاره وتی دی. اوس لکه څو ورځې ډوډۍ نشته، نو بس کې نه ډوډۍ خوري. د غلو هغه باچا هغه ملګرو ته وایي چې دا سړی خو داسې دی لکه چې ناجوړه دی، یار څه چل چې دی مري. او که سبا چې ته مونږ په غلا کې ونوي شو نو دا به هم په مونږ تینې چې دا هم جوړ تاسو وجلی دی. دا خدای بنده دی
لکه ډوډۍ ولا ورکو ته ډوډۍ ورکړه چې لکه ډوډۍ خورا ډوډۍ کم دی اخوی چې خولې له به خدای را رسې اخره کې د غلو هغه سردار وایي چې دا سړی یخني شوې ده او دله څه نرم شی پخول غواړي الوی ولا پخه کړه هم نه خوري هلکه وي اور ورته بل کې چې یو کوټې ګرم شي اور یې ورته بل کې ګرم یې که بیا وخوره بیا نه خوري د غلو هغه سردار وي داسې کار کوو چې دا خوله وله وازو په زور دا څاروی نه څاروی چې ناجوړه شي که نه او خوراک نه خوري دا مالک وله په زور په خوله کې وردل نه کوي وي چې لږ یې جام یې وړقي په خپله به ټیک شي نو دا خوله وله په زور کولاوو او په زور وله خوراک ورکو که لږ یې جام یې وګرځېدی بیا به په خپله خوري خدای اوس خوله څنګه کوله وکړو نو چړې ته یې ګوتې کړې شونډې وله اوچتې کړو چاړه وله خوله کې منډو کې دا غاښونو له زور ورکړو دا خوله کوله وکړو خو چې دا چلې وکړو دی په خندا شو چې وی خندل هغه د غلو سردار ورته ستا خدای بې خماسه کوته کوته یې ګوتې کړو اوس دې ډډې په ډډې اړو چې دا مازدیګر دی وو چې ته به مونږ نخرې کې کله د ګرمه اور د تبله او کله د یخ خوراک پخو کله ګرم کله نرم او به مونږ پورې خنداګانې کې په ټیک ټاک یو نه خوري اورېده چې اوس دی برابر هغه ورته په قلار کښېنې ما خدای سره دا وعده کړې وه چې خدای تر څو دې خولې له دې نیر او رشوان به هم پې نه وامه نو ځکه مې نه خوړه او اوس خندا را لکه ما د خندا نه وې راغلې کله نو تاسو دا انوړی د ما په دا خوله کې رامندله زما وروڼو یقیني خبره ده زه خو به زه پټې وکرم دا مرغۍ خو پټې نه کوي زه خو به دوکان کې کینم کارخانه کې به کینم دفتر کې به کینم ځان له به پیسې به وګټم نو دا څاروي په کم دفتر کې ناست دي د دوی کم دی ټیلیفون ته ناست دي دا دوی دا کم دا کم څاروي پکې ستا د هیلث سیکرټري دی یا د تعلیم ډایرکټر جرنل دی روزي خدای ورکوي روزي رسان الله دی او چې څومره مقرر کړی دا اوس موږ له لږه مقرر کړی دا بشیر جان له ډېره نو موږ به سره ولې بوبوزو ده ته کله مو ویل لږه کمه خوره دی وایي زه کمه ولې وخورم اوس چې خدای راکوي نو ولې وخورم چې څومره راکوي هغه مره به یې خورم خو یو شی پکې شته ګورې ښه هارون الرشید بادشاه له یو پادري عیسائی پادري راغی نو هارون الرشید بادشاه ته هغه عیسائی پادري وایي وی بادشاه سلام ستاسو قرآن کې تاسو وایي چې هر څه شته وی او بالکل زمون قرآن کې هر څه شته نو د طب او د عیسائی پادري طبیب و حکیمو د دې طب او د ډاکټرۍ څه اصول پکې شته او که نشته دا راته وښایه ستاسو په قرآن کې هارون الرشید بادشاه یو عالم راوغوښت وی دا عیسائی پادري دی او حکیم هم دی او دی وی چې ما ته په خپل قرآن کې د طب او د ډاکټرۍ اصول وښایه مولانا صاحب ورته وی شته که نه وی څه دي وی قرآن شریف کې الله فرمایي چې کلو واشربو ولا تسرفو خوراک هم کوئ څښاک هم کوئ خو ډېر نه لږ لږ کوئ او دا حقیقت دی ما ته یو ډاکټر په خپله وی یو ډاکټر له تللی وم نو ما ته مولانا صاحب چې څومره خوراک خوري په یو ځل یې مه خوره لږ لږ خوره سار لږ وخوره بیا خیر دی 9 بجې بیا وخوره 11 بجې بیا وخوره 3 بجې بیا وخوره مازدیګر بیا وخوره دروازې 15 ځله او 6 ځله دا تقسیم که دا خوراک او په یو ځل معده مه ډکوه خېټه مه ډکوه لږه خوره دارنګې اوبه لږې لږې څښه په یو ځل ډېرې زیاتې مه څښه نو هغه حکیم ورته وایي هغه عیسایي وایي قسم دي چې ستاسو قرآن کوم اصول ښوولي دي او په دې اصول یو انسان عمل وکړي نو د ده هېڅ قسمه طب ته او علاج ته او ډاکټرۍ ته به ضرورت نه راځي نو بشیر جانه ګورې دا یو ټکي پکې واوره په یو ځل به ډېره نه خورې لږه لږه به خورې لږه لږه او بیا ورته هغه حکیم وایي وی ستاسو پیغمبر د طب متعلق څه ویلي دي وی زموږ پیغمبر علیه السلام د طب متعلق 2 خبرې کړې دي یو دا چې المعدة حوض البدن د انسان دا معده د دې بدن ټینکې د ټینکه حوض به خلک صفا ساتي که به نه ساتي معده به صفا ساتي
حوض ته خلک پاکې اوبه ورچوي، پلیتې ګنده ورته نه اچوي، معدې ته به پاک او صفا خوراک ورچوي. حوض به ډېر زیات نه ډکوي، ونه شلېږي، غاړه ونه شلېږي، اوبه ترې توی نه شي، معده به ډېره نه ډکوي. او د دې حوض نه نلکې خورې شوي دي، ګیر چاپېره حوض پاکي، نلکو کې به صفا وګرځي، نو چې معده پاکي نو په رګونو کې به صفا خوراک روانوي. او زمونږ پیغمبر یو دویمه خبره هم کړې ده، هغه دا چې الوقایت خیر، چې د علاج نه پرهیز بهتر شی دی. واقعي کې یو سړی د بلډ پریشر بیماري او دې د ورځې 10 ګولۍ سهار او 10 ماښام خوري، خو د مالګې او د غوړو نه پرهیز نه کوي، دی به ټیک شي؟ چرېم د شوګر بیمار دی او دی ښه د شوګر ګولۍ خوري، خو هلته کې لګیا دی، ښه ترسکون هم خوري او غوزیال هم خوري او غوړ هم خوري او خواږه هم خوري، کوم ځای جوړېږي؟ او که د صرف او صرف پرهیز وکړو دارو نه خورو نه بیا هم جوړېږي. یاره وي ستاسو پیغمبر هم کې د طب متعلق کوم اصول ښوولي دي چې په دې اصولو چې عمل وکړو دله کوم څیز نه دی مناسب او د هغې لی پرهیز وکړو، څوک به چرې هم نه جوړه نه شي. نو دوه خبرې شوې، یو دا چې روزي د الله په لاس کې ده، او چې څومره چاله مقرر کړی ده او په کوم ځای کې وله مقرر کړی ده، هغه روزي به خوري، د هغې نه زیاته نه شي خوړی. او دویم دا چې پرهیز خوړلو کې، په اوبو خوړلو کې اسراف به نه کوې، زیاته به نه خورې، د ډېرو قیمت شی به هم نه خورې، که خورې کله کله به خورې، همیشه به نه خورې. اسرافونه په خوراک کې به هم نه کوې او په څښاک کې به هم نه کوې، نو صحت به دې مخي، په سنتو به دې عمل. او لویه خبره په سنتو عمل ده، ګورې چې الله خوشحاله شي، د الله رسول خوشحاله شي. نو خوراک کم او دا یقین ساتل چې روزي رسان خدای دی، رزق به خدای راکوي. دا خو د اسبابو لږ دوکان به کوې، دا خو اسباب دي، ځمکه به کرې، نوکري به کوې، مزدوري به کوې، خو یقین به په دې نه ساتې چې دا روزي په دې کې ده، یقین به په چا ساتې؟ د هغې فایده به سي چې د مانځه وخت شي نو دوکان به بندې، ما په دوکان یقین نشته ورېږه خپل مانځه له ده، د مانځه ټیم دی، ښه په وخت ده، یو 4 رکعته مخکې نفل کو، بیا خپل فرض مونځ کوه. یو حدیث پاک کې نبی علیہ السلام د منافق نښې ښوولي دي. نو یو نښه د منافق دا ده اذا اؤتمن خانه، چې ده ته څوک امانت وسپاري او دی پکې خیانت کوي. نو که امانت کې خیانت وکړو، د دواړو جهانو سردار فرمایي دا منافق دی. امانت که چا سره نقد پیسې کېښودې، دې کې به هم خیانت نه کوي، دا به وله په حفاظت ساتي. که چا سره سامان کېښود، بستره کېښوده، سپلی کېښودې، دا ټول په امانت کې داخل دي. که چا یو مسلمان سره خپل راز کېښود چې د ما دا راز به تا سره دا به چاته نه وی، دا هم په امانت کې داخل دی. که دا راز یې فاش که، دا امانت کې خیانت وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د احد نه کله فارغ شو، د احد د غزا نه، نو په مدینه شریفه کې یهودیان اوسېدل. یو ډله وه د یهود، هغې ته به بنو قریظه وې. دی وخت په وخت د مسلمانانو سره خیانت کو، ټګي کوله. پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله مدینې شریفې ته هجرت وکړ، د یهود 3 غکې ډلې وې، بنو قریظه، بنو نذیر او بنو قینقاع. 3 واړو ډلو سره پیغمبر علیه السلام دا معاهده وکړه چې موږ به یو بل سره دشمني نه کوو، یو بل ته به بدي نه جوړوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو. دا یو معاهده نبی علیه السلام دوی سره وکړه، لیکن دې بدبختو په دا معاهده کې خیانت وکړ. د احد چې را کوم جنګ شوی دی او پکې 80 کسان د مسلمانانو شهیدان شوي دي، د دې بنیاد دا بنو قریظه و. په خندق کې، غزوه خندق کې چې کافر رالل او په مسلمانانو حمله وکړه او رب العالمین مسلمانانو ته جنګ چلو خو چې تاسو یو خندق وکنوئ، د دې بنیاد یهودیانو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خفه و چې دې بدبختو خو ما سره وعده وکړه، معاهده وکړه، او د هغه معاهدې دومره دوی خلاف ورزی سات په سات کوي چې مکې ته ډېر زموږ دشمن موږ پسې راپاسوي او باندې حملې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد نه فارغ شو چې راغی مدینې شریفې ته. حضرت جبرئیل علیه السلام راغی، نبی علیه السلام مبارک زغره پیزه کړی او سر یې سندلی دیونه، وی تا خو زغره پیزه کړه او ما خو لا نه ده پیزه کړې. نبی علیه السلام مبارک خو پوه شو، وی ولې؟ وی دغې خلکو پسې لاړ شه، اشارې ورته وکړه. وی کومو خلکو پسې؟ وی د بنو قریظه او د یهودیانو پسې. اوس ملګري هم ستړي دي، نبي علیه السلام هم ستړی دی، او د جبرئیل علیه السلام د الله طرف نه پیغام دی. د نبي علیه السلام مبارک فوراً ورستنې ملګري را جمع کړل، وی لاړ شئ بنو قریظه او یهودو له، زه درپسې درځم، او چې د مازدیګر مونځ تاسو هلته ورسوئ او د هغې نه ګېټه پیره محاصره وکړئ، ما در الله طرف نه حکم دی.
صحابه فورا لاړل، ورپسې بیا نبی علیه السلام مبارک هم لاړ. دغه بنو قریظه او د یهودو د کورونو نه محاصره وکړه او یهود به قلاګانو کې اوسېدل. اوس هم مدینه شریفه کې د بنو قریظه او د قلاګانو د هغه کندرو نښې شته. زه خپله ورغلی بغیر کیف صحابه لاړلو، د هغې د هغه چې څومره غټې غټې قلاګانې وې د هغې نه ګېټ چاپېره محاصره وکړو. اعلان یې ورته وکړه چې راکوز شئ یا خو مسلمانان شئ، ایمان قبول کړئ، او که ایمان نه قبلوئ مسلمانان کېږئ نه زه پرېږدم نه. د دواړو جهانو مبارک سردار هم لاړ. صحابو ته نبي علیه السلام یو حکم وکړو. صحابو ته کوش کړو د الله رسول څه به کوو ورسره؟ وی ښه یو راز درته ښیمه، خو دا راز به ځان سره محفوظ ساتئ. د الله رسول څه حکم کوه؟ وی موږ سره تګي وکړه، خیانت یې وکړو. موږ سره چې کوم معاهده او عهد کوو د هغې خلاف ورزي وکړو. موږ پکې د مکې دشمن راوسته، یو ځل نه څو ځله الله موږ بچ کړو. د دې خو زموږ خلاف پلوس وکړو. اوس به دا مهرباني کوو د الله حکم دی چې دا به ټول وژنو پرېږدو نه. ښځې به یې پرېږدو، بچي به یې پرېږدو، بوډاګان به یې پرېږدو، خو چې کوم زلمي دی او د جنګ والا دي نه هغه نه پرېږدو، هغه به وژنو. خو دا راز به بالکل خفیه پټ ساتئ چې څوک هم دې خبر نه شي. د محاصرې دوران کې دې دومره دوکم یو ځل نبي علیه السلام سره کړې وه چې پیغمبر علیه السلام یې څه خبرو اترو راغوښتی دی تراش چې ورغلی یو ځای کې ورته بستره کې ولې دیوال سوري ته پاړې یې کېنولې او بل یې د میچنې پل کوټې ته خېجولې او یو سړی یې په کوټه سملولې پټ. چې کله نبي علیه السلام د دې سوري لاندې کېنې په یې بستره د میچنې د پل په بیا بر نه وغورځوي. دومره ټګیا، حالانکې وعده کړې وه، معاهده کړې وه چې موږ به وسو دین زموږ خپل، تاسو خپل، موږ یهود یو، تاسو مسلمانان یې، خو یو بل ته به غږ نه کوو. نبي علیه السلام مبارک چې څنګه کېناسته دوی یو بل ته اشارې کولې، به زه راپاڅېد. هغې ورته یې څه کېنه که دا خو تاسو د موږ ځای سم کړی دی، نه نه کېنه. وایي زه نه لاړم. وایي ولې راغلی؟ زموږ خو دا خبرې هم نه دي شوې. ګوته یې بنولې، وایي دا په کوټه پاته څه پرته دي، سړی مو ورته شاته کېنولی دی پټ، او ما دا راغورځوی. وایي دا هم بیا خلاف کړو. چې کله دوی دومره دا خبیثان اوس هم دا د یهودو کې مسلمان سره کوم بغض پروت دی، دا ذاتي او بغض د عناد کوي. نو چې محاصره یې وکړله نو د دوی یو مشر و، هغه ټول په هغه قلعه کې دننه راجمع کړل دا نور مشران. ورته یې داسې کار دی، یو مشوره ته اوس خو مونږ ګیر یو، مسلمانان ډېر دي، مونږ لږ یو او زمونږ نه ګیر چاپېره تاو دي. نو زما خو یو تجویز د درې خبرې دي دې کې یوه ومنئ، یا خو زما دا تجویز دی چې دی کې به ټول مسلمانان شو. دا مشر ورته وایي دی ټول یهودو ته. وایي خلاته پته ده چې دا رښتونی پیغمبر دی. مونږ سره په کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر کوم صفت نکلی شوی دی نو هغه هم دکې دی. دروغ به نه وایو، دوکه به نه کوو. مونږ ته ښه معلومه ده چې دا رښتونی پیغمبر دی. او قرآن حکیم کې الله پخپله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. یو سړي ته چې خپل بچې معلومي چې دا مې دوی دی، دې کې شک نه. دلته سره د یهودو په نبي علیه السلام کې شک نشته. ښه ورته قدر چې د آخري پیغمبر عبدالله ابن سلام یهودي مسلمان شوی و، د هغه نه چا تپوس وکړ. د قرآن حکیم کې خو الله تعالی ستاسو متعلق فرمایي چې دوی د پیغمبر داسې معلوم دی لکه د خپلو بچو په شان دی. دا څنګه ده؟ وایي نه، د خپلو بچو نه راته ښه معلوم دی. په بچو کې لا زمونږ شک شته، هسې نه چې به ښځې م دوکه نه یې کړې، غلطي نه کړې، مونږ ته څه پته لګي. او دا بچي له مونږ نه نه کې در بل چا نه نو بچي کې م شک کېدی شي او په ده کې م پوټې شک هم نشته. مونږ ته یقین سره معلوم وي چې دا د الله آخري پیغمبر و. نو دا مشر ورته وایي چې ښه راته پته ده او ټول پرې ښه پوهېږو چې دا رښتونی پیغمبر د آخر زمانې ټولې نښې مونږ سره شته. ځای چې مسلمانان شو، نه نور یهودیان وي نه دا شرط نه منو، مسلمانېږو نه. وایي ښه نو دویمه خبره دا ده چې بیا داسې کوو چې دا ښځې م وژنو او بچي م لکوو او په دوی ورځو هڅه چې مونږ سره وکړو. دا ولې؟ نو یې ګوره مونږ سره خو د ښځو او د بچو غم دې بوزدلی. مونږ یېرېږو چې یاره که زه مړ شم ښځه به مې څه کوي، که زه مړ شم بچي به مې څه کوي. نو بس راځئ چې دا ښځې دا بچي د ځان مخکې مړه کړو چې دا غم هم ختم شي. نو ښه به وجنګېږو، مونږ به مړه کړو، دا مسلمانان هم مړه، یا به مونږ ختم شي یا به دوی ختم. هغې وایي دا خو ډېره سخته خبره ده، مونږ به سینې په خپل لاس خپلې ښځې او خپل بچي وژنو. دا هم نه منو. وایي ښه نو درېیم شرط دی، هغه دا چې سهار له خالي ول دا د جمعې پر دا مشوره دی کوله، سبا د خالي ول ده. او دې مسلمانانو ته پته ده چې د خالي په ول یهودیات جنګ نه کوي، ځکه زمونږ کې څنګه د جمعې ول د تعظیم مقدسه ول ده، دارنګې د یهودو د خالي ول مقدسه ول ده. د خالي په ول به جنګ نه کوو، جګړه به یې نه کوله. نو دې مسلمانانو ته پته ده چې د خالي په ول موږ جنګ نه کوو. نو دوی به غافل دی، دوی خو پته نه چې جنګ نه کوي او ناګهاني به پرې حمله وکړو. ځکه چې داسې وو هغې ورته ویل دا هم نه کوو. وایي ځکه چې زمونږ مشرانو کله هم د خالي دروازې بې حرمتي کړې ده، یا ترې بیزوګان جوړ شوي دي یا ترې خنزیران جوړ شوي. دلته موږ نه بیزوګان او خنزیران جوړه، د خالي کور دا جنګ نه کوو. نو یې څه به کوو اخر؟ دا درې مشورې دي، زموږ یو هم نه منې. نبي علیه السلام مبارک چې دغه والې وه لاسونه ته یې محاصره کړې وه. دوی ویورېږئ دې کې یو صحابي دی ابو لبابه رضي الله عنه، د هغه نوم دی، موږ سره دوستانه ده. هغه غواړو له هغه نه معلومات اخلو، نه هغې نه پس موږ خپله مشوره وکړو. په قلعه شر راواچو، نبي علیه السلام مبارک له اواز ورکړو، وایي یاره لکه یو بل سره موږ څه حساب کتاب او د جوړې صلحې خبرې وکړو، څنګه به ډېره ښه. وایي ښه ابو لبابه سره زموږ تعلق دی، ډېر راله راولېږه دې قلعه ته، ده سره به موږ څه مشوره کوو. نبي علیه السلام مبارک ډېره ښه خبره. ابو لبابه ورځئ یو بلکل وربشم، وګورئ راز زموږ فاش نه کې ښه
موږ په دې متعلق فیصله کړې چې راوجنو چې دا راس فاش نه کې وی خاصه حضرت ابو لبابه رضی الله عنه چې کله په قلا وردن نشو د دې د بچي او خلک راته شو چرې ته جوړ کړ چې زموږ سقي اثر نبی رسول الله د تغریب تر حمرا ځای بل کو چال خونیم پر همي پر هغه مسلمان پر کې خو حمید چې کما شوان او قلی وتجاوز نو په خله غو نه کو په مری وتا څه ترخته دا چلی وته چې پردیم نه لالی بس هغه پوښ راس او دشمن ته خو نو کې اوس نه جنگ دا قانون دي دشمن نه مړي خبره پټ ساتي کې دې څنګه بار وروته او خو پوښ یا الله دا به څوک دا هم د الله سره خیانت لکه د الله د رسول سره خیانت کول دا خو د الله سره خیانت دا مې څوک راز مې فاش کړ د نبی رسول الله بس پیغمبر علیه السلام لار ورنه راغی چې دا غیر ال ورته وي نیغ لار د مدینه منورې مسجد نبوي جمعه ته ال تستنه پورې ځان وته وی الا بزان سپلم ما ګناه وکړه غلطي مې وکړه تراز نه فاش کړ الا بزان سپلم چې نبی رسول الله په خپل شو موصول نه لا منس ور صحابه کرامو نه واقعي غلطه شي د انسان د ګنا نه یو پاک پیغمبران دی فلسطین خدا سم نه ده که څه ولا غلطي غلطي ته شوی ده دا غیر الله په حضور کې دومره جواګانې توبې استری تر قیامت پورې بلاري مثال څوک قائم نکي دا د حقیقت او به کې څوک داري چې ګنا دی شي او د جمعه ستن پورې ځانو ته غلطه جاري کومه کی تدعو بالله تص تبالغ جام پما المتبرکه ورته جمعه ستن پورې ځانو ته او قسم یو کو چې نه ډوډۍ خور نه بس کم تر هغه پورې چې نبی رسول الله په خپل نیم پرانسته ولی ما غلطي وکړه ما غلط او شو ګناه را نه وکړه چې الله به معاف نبی رسول الله مبارک ته چا الوي ایسه ابو لبابه خطر دی جمعه ستن پورې ځان ته نو بس کې نه ډوډۍ کړی او چې تاسو یې پرانی دي وی ما له بلغه جو ما به الله په دربار کې معافي غوښتل چې څای ګناو کې توبه وباسي نبی رسول الله دراشي او له معافي غواړي نو الله مخک ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيم که یو سړی په ځان ظلم وکړي زیاتې کړي ګناه او بیا تا راشي ای د الله رسوله لاول د الله نه بخښنه وغواړي او بیا تا ته و چې ما له ته بخښنه وغواړه او نبي اسلام مبارک ولا بخښنه وغواړي نو الله به وبخښي اوس هم چې روزي شریفې ته یو حاجي مخامخ شي که نه نو دا آیات هلته وایي نو ما له راغلی د الله نه به یې بخښنه غوښتې وه ما به ونه الله په دربار کې سفارش کړو الله به معاف کړو نو زه یې پرېښودم الله ته یې ځان وتړه نو چې الله ته الله خو زما نه لوی دی نو چې الله ته یې ځان وتړه اوس الله ته شو دی چې زما پکې څه کار د هغې زه به یو تاله مثال درکړم لکه یو سړی د هغه کیس د شیشن عدالتي او د ایران چې په سپریم کورټ کې خپل درخواست وکړي د سپریم کورټ درخواست چې هلته وکړي هغه بیا شیشن د هغې فیصله ونیسي چې جنجې ګوري چې ما له کار ګورې ما له راغلی ما به فیصله کړې وه چې د سپریم کورټ ته راغلی لوی عدالت ته نو دا خو له ما له فاسه دی اوس پېښ او دی پېښ نو چې هر کله نبي علیه السلام نه راغلی د سفارش په موله کړو نبي علیه السلام فرمایي او زما نه لال الله لا الله لوی ذات دی هغه سره خپله معامله جوړه کړله الله پېښ او دی پېښ معاف کړي معاف کړي که نه معاف کړي نه دي معاف کړي چې کله به متیا دی ورغلی صحابه و اوس پل د بول به وکړل که کوټې به وکړل چې اودس بیا کو صحابه به اوس پل د پولې به ونیوه او بو بیا ته اودس بیا وکړو او نور به دې جومات کې دقسې الله ته جلا کړو سجدې جلا او توبې د الله په دربار کې چې یا الله ما نه خو داسې غلطي شوې ده چې الله تعالی د رسول الله مبارک رات مې پاش کړی دی الله تعالی ته معاف لګیا تړلو بس ځان یې تړلی نو بس کې نه ډوډۍ کړې خلک وایي صحابو په دې باندې خلک خبرې کوي زه هم قسم دی چې صحابه کرامو د دین کم خدمت کړی مور ډول به تر قیامت پورې داسې ولري ګناه غلطي خو دې کېږي او توبه او څوک داسې نه باسي لکه صحابو چې ایستل نو اخبار کې صحابه راغلل نبي علیه السلام ته چې الله رسول ابي لبابه خو ډېر وږی دی نو بس کې او نه ډوډۍ خوري بس دا اودس دی پاریزو اودس ماتې دی او بیا تړو خدای دپاره دا ته چلو او دې ته خبره ده ورسېدله چې د لوږې د لاسې د سترګو نظر هم ختمېدو والا نظر یې ختمېد نبي اسلام مبارک عمر لیکن ما خود ته ځان نه تړلی ما له برابر ما بوله معافي غوښتې وای الله په دربار کې الله به معاف کړي اوس الله ته ځان تړلی نو که اوس پاره ما ته الله غوسه شي چې تا وایې پرځ نو بیا به دې څه کوو دې دوران کې رب العالمین قرآن حکیم کې آیات نازل یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله ورسوله اے مسلمانانو الله سره د الله رسول سره خیانت مه کوئ او خپلو ځانونو سره خیانت مه کوئ دا مو څوک کړه تګي به نه کوئ خیانت ته نه کوئ د پیغمبر علیه السلام په حکم کې خیانت وشو الله تعالی بیا صحابي معاف کړو نو زمارو چې یو سړی چا سره راس کېږي که نه نو عموما خیانت تګیري ته وایي چې مال چا سره در سره کېښود او هغه کې د تاوان پیدا کړي نو لکه دا خیانت شو دا هم خیانت دی خو چې راز د سره چا محفوظ کړي چې دا به چاته نه وی او هغه راز د ښکاره کړ دا هم ګورې غټ خیانت زموږ خلک نن په دې کې مبتلا یو مسلمان د مسلمان سره پټ راز کېږي چې دا به د سره محفوظ وي چې دې ته پوه هغه فورن الوه پلان کې به دا خبره کړې وه دا ګناه کبیره ده دا خیانت تر دې نه ده